سلامونه دوستانو، نن در سره د علیشاه 007 په باره کې یو خبر شریکوم چې داسې ویل کېږي چې علیشاه 007 د یو حافظ سره واده کول غواړي. ملګرو که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلي نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو په یو ویډیو کې جان حبیب داسې ویلي دي چې د علیشاه 007 د یو حافظ سره واده اراده ده چې دا په دواړو سترګو ړوند دی او د قرآن حافظ هم دی. خو ملګرو لا تر اوسه علیشاه 007 په دې باره کې څه نه دي ویلي. نو په ویډیو کې در سره د حافظ د خولې بیان شریکوم. د ویډیو تر اخرې پورې را سره پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې علیشاه 007 ډیره مشهوره ډانسره ده چې په خپل یوټیوب چینل هم چلوي چې په هغې کې د خپلو مینوالو ته د خپل ډانسونو او مختلف ویډیوګانو شریکوي. خو دوستانو نن سبا په میډیا دا خبره ډیره زیاته چلیږي چې علیشاه د یو حافظ سره واده کوي. خو له علیشاه له دې په سپیناوی نه دی کړی چې دا خبره رښتیا ده یا دروغ. ملګرو جان حبیب په دې باره کې یو ویډیو جوړه کړې ده او پکې یې داسې ویلي دي چې علیشاه د پاره به یو ښکلی ځوان کتلی او چې علیشاه ورسره واده وکړي. جان حبیب وایي چې دا ځوان د قرآن حافظ نو په دې وجه به علیشاه ډیره خوشحاله ساتي ځکه چې د الله د لارې نه خبر دی. ملګرو دا یو ډیره ښه خبره ده چې یو انسان له داسې فحشۍ نه وځي او د الله طرف ته لاړ. جان حبیب ویلي دي چې تاسو ډانسونه کوئ او یا نورې داسې ویډیوګانې کوئ نو په دې کې هیڅ پیدا هم نشته او یو نه یو ورځ مرګ راتلونکی دی. نو که تاسو د دغه ځوان سره واده وکړئ نو تاسو به ژوند ښکلی شي او بیا به هر سحر ستاسو د الله تعالی د نوم نه شروع کیږي. یعنی یوه هغه خبره ده او علیشاه ته هم په کار دي چې سوچ او فکر وکړي. ملګرو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.